دا خبره ډیره عجیبه ده، لیکن حقیقت ته نن چې هغه ملکونه چې د یو بل وجود په ختمېدو باندې اړم دي، د یو بل وجود ختموي او یو بل سره دومره سخته دښمني ده، لیکن هغه داسې یو وخت و چې هغه دواړه یو داسې یاران وو، داسې ملګري وو، د یو بل مدد یې کولو. نن زه خبره کوم د اسرائیل او د ایران. هغه اسرائیل او ایران چې دی په یو وخت کې داسې جبري یاران او دا څه داسې اخوا دېخوا دوستي د دوی نه وای، دا یو داسې دوستي وه چې په پټه پټه به یو بل سره د ایران او د اسرائیل بادشاهیان صدران میلاوېدل او یو بل له به یې په ګفټونه ورکول او یو بل سره به یې په پټه پټه هوپ یا اګریمنټ یې کولې. د دې دواړو منځ کې خو خبرې ډېرې زیاتې دي، خو یو خبره پکې دا هم ده چې نن ایران باندې امریکا او اسرائیل همغوتې دي چې د نیوکلیر پلانټ او یا دا میزایل دا کوم پلانټونه د پیچلي دا ختم کړو، لیکن په یو وخت کې داسې هم وه چې هم دې اسرائیل او هم دې امریکا ایران ته دا په ګفټ کې ورکړي. د دې دا دوستي څنګه شوې وه د اسرائیل او د ایران او امریکا